مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د آغاخان دفتر لوري د کتاب لوست د فرهنګ د دود کولو په موخه یو کتابتون د پوهنې امریت لپاره جوړ شو. مسؤلین وایي چې 200 ډول کتابونه یې دغه کتابتون لپاره د 2000 آمریکایي ډالرو په ارزښت اخیستي دي. تجهیز یک کتابخانه با فراهم کردن 700 جلد کتاب به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در ولسوالی بغلان مرکزی. حدود $2000 هزینه کتابخانه بوده برای کتاب. د آغاخان د دفتر مسؤلین وایي چې د شته امکاناتو نه په ګټې اخیستو یې دغه کتابونه د مرکزي بغلان کتابتون ته اخیستي او ژمنه کوي چې د وخت په تیریدو سره دې کتابتون ته نور کتابونه هم راوړي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې کتابتون په جوړېدو سره به ځوانان د ټولنیزو شبکو د معلوماتو پر ځای له کتابونو ګټه پورته کړي. ما در حدود 700 جلد کتاب ما تهیه کردیم نظر به امکاناتی که ما داشتیم. خاطر کتابخانه که ایجاد شده بسیار زیاد خوش هستیم و اولین بار است که کتابخانه ایجاد شده در ولایت بغلان و این کتابخانه بسیار زیاد مفید می باشد در جوانان. بجای ای که برن از معلومات های فیسبوک گپا کار کنند، کتاب بهترین دوست است برای ما. کتاب راهنمای ماست، کتاب راهنمای بشر است. د مرکزي بغلان ولسوالۍ د پوهنې امیر محمد اشرف وطنیار وایي چې دا ډول کتابتونونه کولی شي چې په ځوانانو کې علمي وړتیا زیاته کړي او د کلو ځوانان هم دې ته اړ کړي چې ښار ته راسي او د دې کتابتون له کتابونو ګټه پورته کړي. در اصل یک گام خیر و یک گام نیک است. انشاءالله که تداوم یدی روند، انکشاف یدی روند، باعث تغییر در جامعه و باعث تغییر در روابط بین شهرها و بین دهات و ولسوالی و مرکز و امثال هم قرار گیرد. د بغلان د اطلاعات و کلتور رئیس احمد ذکریا ناصري وایي چې د بشري ټولنې او ځان جوړونې په برخه کې مطالعه او زده کړې کول اساسي رول لري او باید ځوانان خپل پام زده کړو ته ورزیات کړي. فراگیری دانش و سواد در تکامل شخصیت انسانی نقش برازنده‌ای دارد و همچنین به خاطر رشد جامعه بشری نقش بسیار بارز دارد. فراگیری دانش و سواد د مرکزي بغلان ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د پوهنې د امیر اشرف وطنیار هڅې او کوښښونه په دې ولسوالۍ کې ستایي او زیاتوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې چې وطنیار د دې ولسوالۍ د پوهنې امیر ټاکل شوی دی په زیاته اندازه د پوهنې بهیر په مرکزي بغلان کې ښه شوی دی. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.